زه د هغه یادوم وادي اورېدم ته خو بیا لاندې شلېدلی که نه نه هېڅ نه کېږي د ډوډۍ غوندې نه ده اوس لکه دا ډوډۍ چې موږ خورو ما ته اوس دغه عادي دي چې شی ورته وایي دا پاکیانې لړمان باران دا ټول فابریکه نشته چې ترې شلي کي نه ته ورېږه دغلته به راسره ایښي زه یې درته راواخلمه راواخلم لایف خرابېږي په لایف چړې ورو نه ختمې سوي دي بله ورځ چې رالم ښه ډېر ورشه غول وکړه موږ بیا وګورو ورشه ځه هسې دې هم خوړلي دي نو نه والا ښه ډېرې ولي الله ښه ډېرې خورم پاکیانې خورم دا شیشې خورم خطرناکه لړمان ماران او ورپسې وغیره نه د موټرې 3-4 دانې زه په دې غاښونو راکش کوم په خدای سو د پیره وختم مالې ولي الله سره راوخېجو چې په دې ډېټرانو باندې امر وکړي چې سم مې پاریو ته کړي مالې سم په پاریو کې مې وګرځم ته خو چې دی وادرې خپله د یو موټر وزن نه لري نو ته موټر څنګه راکاږې زه راکش کولی سم که نه زه خو راکش کولی سم طاقت الله پاک راکړی د قوي طاقت یې راکړی زه خو طاقتور یم که نه ماشاءالله طاقت یې راکړی ده په دې اختانو کې اوس وګوره جړ پړ اختانه پرېښي په همدې اختانو کې زه موټرې راکش کاږم موټرې نه دي ما درته وایس میسج یې کړي دي هلته په هغه کې ته ما دا ویډیوګانې وګوره ما ویډیوګانې وګوره دونه خطرناکې ویډیوګانې مې دي په فیسبوک کې په ټیک ټاک کې چې شي خورو دغه بس وروره جانانه د خطري هغه کو پوه شو په دې ډیټرانو ته امر وکړه چې سم یم داسې پاریو ته کې ولي الله ایډیټینګ پکې وکړي په دې ویډیوګانو کې واله که دا نه سړي زامن ټول دلته ما دې دېرسې پارې و ټول وی ډوزي قسم په الله کې در زه راکړم دا ډېر قسم نه دا دې ولي الله همدا اوس مې د اکاونټ ته ورننوځي پوه شوې دي ما اکاونټ چیک کوي دي ما ویډیوګانې وګوره سمې نخرې مې کړي دي ولي الله زه خو داسې نه چې زه اوس چې کوم زه عادت یم ورسره وړه کېنې نه د سړي زامنو تاسو دا ولې دا کمنټ ولې کوئ نو دا ولې کوئ چې لیدلي مو دا کمنټ ولې کوئ وګوره نه ولي الله پوه شولې ټوله نړۍ مې پېژني پوه شولې دغه څوک هغه یې پکې ټول مې پېژني هم چین مې پېژني چینیان پرې قرآن وایي په خدای چینیان چینی کې کمنټ راته کېږي چینیان یې کوي چې موږ څنګه تې ژوند موږ یې پخو تې ژوندي خوري سپي خوري نه لړمان داسې خطري لړمان زه درته سبا لایف ته راوړم او د هغه درته راوړم لړمان نه دي نیشونه دغه یو نیشي دومره یي خاورې تیږې ګوره انسان ودرېده که دغه هلکان څونه هم تا نه ویډیو وکړي واده اورېده او تا پاریو ته کړي خو انسان په خپل صداقت مخکې ځي صحیح ده که نه بلا همدغسې د ولي الله بس ته په خپل صداقت دی چې ته راغلی ما کتلی ولي الله ما دلته کتلی ما په زړه باندې ودرېده یو دغه درکړی دی یو ټالنټ درکړی دی ولاکه موږ اوس اوسپنې خوړی شو نو اوس هر سړی په خپل دغه کې خپل ښه دی واده اورېده ولا ولي الله نه دی ما په زړه باندې ډېرې خبرې وم چې زه ولي الله ته راسم او دا ټولې ورته ووایم هغه د تا په باره کې ولې پوه شولې ما الله دومره افغانان دې راپورته کړل بېرته درته په خپله باندې دا کوم افغانان چې ته راپورته کړې دغلته راځي بېرته تا ته سر درد وګرځېږي خبره به درته وکړم دغه خبرې مې درته کولې ودرېږه همدا خبرې مې کولې ولي الله همدغه خبرې مې کولې کوم افغانان چې تا دلته راپورته کړي دي کوم دي لایف ته راجي کړي دي بېرته هغه تا د خپله د سر درد ګرځېدلي بېرته په تا باندې ځان مشوروي دي تا خپې وایي ولي الله خو ته په زړه باندې صادق یې زه خو تا ویډیوګانې م ګورم لایف دې م د شپې ټوله شپه ورته ناست یم ګورم په زړه صادق یې قسم درته خورم که څوک دې مات کړي او نه دې څوک شکست درکړي همدا ولي الله به تر اخره به ځلیږي په دې ټیک ټاک کې ستا خبره صحیح ده که نه ستا خبره صحیح ده ګوره بخیلتوب دا د انسان سره خوند نه کوي چې راغلي دلته راغلي وادي اورېده که ما راجي کړي دي مې دي په شمار څونه هفته به مې سره 2-3 به مې چې 500 ورشي پې پیدا کړی ټرت ما پسې به بېرته بیا غاپي ما ورراکه خبره م ورپسې کړي خو بیا که بله ورځ وګورې وادرېده مخې تور او بس په خره سوري روانې بېرته په شا بس همدغه په خدای ولي الله همدا خبرې مې درته کولې پوه شوه ډېرې خبرې دي که اوس یې دلته درته وکړم که نه خلک به ما راګیر کړي ما ته به کنځاګانې کوي سیده هغه دي زه خو دې ګورم که نه په دې میچونو کې مې وکتلې په دې پیکې میچ کې مې وکتلې په هر ځای کې په زړه باندې صفای پوه شولې په زړه صفای او الله به دې په یو ځای کې هم نه ناکاموي چې سره کوم همدغسې روانې په دې ټول ټیک ټاک کې به ځلیږي او دغه زه ټولو ته دا پیغام لرم چې ولي الله به انشاءالله نه تر اخره پورې ځلیږي په دې ټیک ټاک کې په زړه صفای ولا کې دي چاته هم په زړه کې دغومره بد یا داسې اخوا دېخوا هغه قربان دې شم ولي الله
جار دې سم به داسې یو ورځ هم داسې راپورته کوه پوه شولې ګپ به در سره لګو بیگ لا بیگ ریسپیکټ جار سم ولی ولا جار دې سم بس په خیر لاړ سي مننه قربان سم جانې واسطي خیر لاړ سي والله دې عزت